السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو په نوې ویډیو کې زه تاسو ته داسې اپلیکیشن راښیم چې د هغې په ذریعه تاسو خپل د بجلۍ بل، د ګیس بل یا د ټلیفون بل چې وي هغه داخلولی شئ. دې نه علاوه تاسو پکې خپل د ګاډي کاغذونه وي، خپل د پراپرټیز تاسو کوم جایداد وي د هغې کاغذونه وي، هر څه وي دا پکې چیک کولی شئ. دې نه علاوه کوم لیټسټ جابس چې په پاکستان کې راځي، تاسو څوک جاب کتل غواړئ ځان له، د هغې چې کوم اشتهارات هر څه راځي هغه پکې هم تاسو ته میلاویږي. او دا بل هر څه چې دي دا تاسو بالکل خپل آنلاین کتلی شئ. مطلب دکان دی ته تلو ته پکې تاسو ته اړو ضرورت هم نشته دی. نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې تاسو ته وړوکی شان عرض کومه که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوږې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. نو دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په راکړی دی په ډسکرپشن کې. ټیک ده، تاسو اوس چې کله دا خپل موبایل ته انسټال کړئ تاسو کولاوګئ، تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس راولي. اولنی چې په دې کې کوم آپشن تاسو له راکړی دی د لیټسټ جاب، په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ، دلته به بیا کلیک وکړئ، نو تاسو چې کوم تازه چې کوم نوکریانو اشتهارات یا بل څه وي نو هغه تاسو ته ټول دلته کې میلاو شي. دې نه علاوه تاسو د یو سیم اونرشپ چیک کول غواړئ، هغه سیم چې د هر فرانچایز وي، زونګ وي، ټیلنار وي، موبلینک کوم چې په پاکستان کې استعمالیږي. ټیک ده، تاسو د هغې اونرشپ چې دی هغه چیک کولی شئ، دا سیم د چا په نوم دی، د چا په ملکیت کې دی. دې نه علاوه ویکل ډیټیل، مطلب ستاسو د ګاډي کاغذونه وي یا بل څه وي د هغې رجسټریشن تاسو چیک کول غواړئ نو هغه پکې هم چیک کولی شئ. دغه شانتې الکتریسټي کوم د بجلۍ بل چې دی ستاسو، ټیک ده، هغه تاسو پکې د دې نه چیک کولی شئ. تاسو له دلته راکړی د الکتریسټي بل، دغه شانتې د ګیس بل، د پی ټي سی ایل مطلب د کوم ټلیفون بل چې وي ستاسو هغه پکې چیک کولی شئ. آنلاین اف آی آر چې دی دا پکې هم کولی شئ. ټولو نه کار آپشن پکې بل دی کرنسي ریټ. مثال په طور تاسو سره څوک ریال راولېږي یا درهم راولېږي یا ډالر راولېږي او تاسو له خپل کالکولیشن کول غواړئ چې دا په پاکستان کې ما سره په 100 باندې وي، د دې په پاکستان کې څونه اماونټ جوړېږي نو هغه ټول چې دی هغه اماونټ تاسو دلته نه کتلی شئ. د دې نه علاوه دغه شانتې کوم پاسپورټ چې دی خپل پاسپورټ چیک کول غواړئ. او بله خبره دا ده چې د حج انفارمیشن درله پکې هم راکوئ. ټیک ده، مکمل د حج په باره کې چې څه ډیټیل دي، څه معلومات دی، ټول تاسو له دلته کې راکوئ. دغه شانتې کوم ډرایوینګ لایسنس چې دی ستاسو کوم ډومیسایل دی، لینډ ریکارډ تاسو چې کوم د ځمکې کاغذونه دي، هر څه چې دي دا ټول تاسو دلته نه چیک کولی شئ. ډېر یو ښکلی اپلیکیشن دی، زما ډېر زیات خوښ دی او ډېر د استعمال اپلیکیشن دی. انشاءالله امید لرم چې ستاسو به هم ډېر زیات خوښ شوی وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.